یو شخص د حسن بصري رحمه الله خواته ورغی او ورته یې ویل چې یو ځل مې توبه وکړه ماته مې کړله، بیا مې توبه وکړه ماته مې کړله، نور شرم راځي چې توبه کوم. حسن بصري رحمه الله ورته وکتل او ورته یې ویل چې شیطان همدا غواړي چې تا ناامیده کړي. الله تعالی فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، د الله جل جلاله د رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، په تحقیق سره الله تعالی ټول ګناهونه بخي. زموږ ستاسو رب ډېر زیات مهربانه دی، زموږ ستاسو رحیم او رحمان او بخونکی ذات دی. خو ورونو یوه خبره درته کومه په دې پای کې چې خدای مه کړه موږ تاسو داسې ونه اوسېږو چې په دې تمه وو چې زموږ خدای خو مهربانه دی، موږ بخي، ډېر رحم کوونکی دی او ګناهونه او ناسم کار